په مانسیره کې د یو ماشوم یو دردناک واقعه ده چې هغه دوه حصې کړه او یوه حصه چې ده د نوم نه کته حصه چې ده نو د کور خلکو ته میلاو شو خو خبره حصه چې ده نو په هغه پسې خلک ګرځېدل خو هغه یې ونه موندله یار خو زه د مانسیرې ډي پي او ته چې ده نو سلوټ کوم سلام ورته کوم چې هغه خپله ذمهواري وکړه وایي زه به د هغه ټیم پورې په کرسۍ باندې نه کړم چې د څو پورې چې ده نو ما دغه قاتل نه ګرفتار کړی او څو پورې ما دا بله حصه چې ده نو دا ما نه موندل ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ په مانسیره کې چې ده نو یو هلک ورک شوی او که نه چې هغه خلک د کور پسې ګرځېدلو نو د هغه د یوه حصه چې ده نو دا یې وموندله ښه د نوم نه کته حصه یې وموندله خو بله حصه یې نه وه دوی پسې په پټو کې ګرځېدل او په علاقه کې پسې به ګرځېدلو خو په یو ځای کې هم ونه موندله 24 ګنټې وشولې او دا حصه یې ونه موندله په دې کې د مانسیرې ډي پي او راشي او هغه د کور خلکو ته وایي که نه وایي زه به د هغه پورې چې نو زه به کرسۍ باندې نه کښېنم د هغه پورې کړی او دغه بله حصه مې ولې نه پیدا کړ نو ملګرو د هغه نه پس ولګېدل که نه چې دغه بله د نوم نه کته حصه وه دی ول چې ده نو د دفن کړه د هغه نه پس 15 منټ پس چې ده نو بله حصه چې ده نو هغه هم ومونده په یو لرې ځای کې اچېلې وه هغه یې هم ومونده او هغه یې ورسره هم دفن کړه بیا ډي پي او ویل که نه ویل دا کس ماته پکار دی کم د هلک چې قتل کړی دی دغه قاتل ماته پکار دی او یا مړ او یا ژوند دی او بیا پولیس چې په 24 غنټو کې چې دی ختم کو او د دنیا نه رخصت کو ډیر د افسوس مقام دی د په مانسیره کې یو واقعه راغلی و ملګرو خو زه دې ډي پي او ته سلام کوم او دې چې خپل کومه ذمهواري کړې د خپل کوم کار یې کړی دی که نه په دې شکریا ادا کوم ځکه چې داسې ډي پي او یې که نه ایماندار نو زمونږ د علاقو کې به داسې کارونه چېرته هم نه کېږي چې په 24 غنټو کې چې دی نو د ماشوم قاتل چې دی نو هغه یې ختم کړو هغه یې هم بسې د دنیا نه رخصت کړو ځکه چې ماشوم یې 2 ټوکړې کړی او ښه دی به را زړه درد نه کوو چې دی دا ماشوم 2 ټوکړې کوو چې د نوم نه کومه کته حصه ده نو هغه چې دی نو په یو ځای کې اچېلې وه او بله حصه یې د ځان سره وړې وه او لرې یې چېرته اچېلې وه که نه چې څوک یې چې دی نو ونه پېژني او بیا والا قاتل ګرفتار کړو او قاتل چې دی نو هغه سیده ویشت هغه ګرفتار هم نه کړو د دنیا نه رخصت کړو یار زه دې ډي پي او ته سلام کوم که نه چې دې خپل کارکردګي وکړله او خپله ذمهواري وپېژندله یو ایماندار پولیس و زه به د هغه پورې چې دی نو په کرسۍ نه کښېنم چې د څو پورې ما دغه کس نه ګرفتار کړی یار او ټول کسان چې دی نو دا ویډیو شیر کړئ یار چې داسې قسمه واقعې راشي سړی په ژړا باندې مجبوره کړي